خو سره له دې شیطان له تاسې نه یوه لویه ډله ګمراه کړه. آیا تاسې نه پوهېدلی؟ دا هماغه دوزخ دی چې له هغه نه تاسې ویرول کېدلی. کوم کفر چې تاسې په دنیا کې کاوه د هغه په بدله کې اوس د ده د سون مواد شي. نن مونږ د دوی خولې بندوو، د دوی لاسونه به له مونږ سره خبرې وکړي او د دوی پښې به شاهدي ووهي چې دوی په دنیا کې څه په کسب ګټلی دي. که مونږ وغواړو نو د دوی سترګې به پوښلې هوارې کړو، بیا د دوی د لارې خواته په ځغستلو وګوري څنګه به دوی لاره وویني. که مونږ وغواړو نو مونږ به دوی پر همدې خپل ځای په داسې شان مسخه کړي پرېږدو چې دوی نه وړاندې د تلو وسو لري او نه د بیرته ستنېدلو. چاته چې مونږ اوږد عمر ورکوو د هغه ساخت مونږ سرچپه کوو. آیا د دغو حالاتو په لیدلو سره دوی نه پوهیږي؟ مونږ دغه پیغمبر ته شعر نه دی ورزده کړی او نه شاعري له ده سره ښاییږي. دا خو یو نصیحت دی او روښانه لوستل کېدونکی کتاب، تر څو چې هغه څوک وډار کړي چې ژوندي وي او پر انکار کوونکو باندې د عذاب خبره ثابته شي.